ډي اس پي وايي جي شناخته دي او د قومي اسمبلی سېنیټر او سپیکر شناخته دي هیڅوک څه نشي ورته ویلی ورته وایه صحیح سلو په خدای دې مې قسم کوي فرعون دومره بدکاري کوله لکه دا اوس چې مسلمانان کوي والله که قارون دومره بدکاري کوله لکه دا اوس انسانان دا اوس پاکستانیان چې کوي کوم ویډیو مې نه راغلي د شراب غو نه راغلي د بدکاري غو نه راغلي د چا د بچ سره نه راغلي الله اکبر استغفر الله نه لرم تعلق نور سره لرم په ګر دنیا کې خالي د موبایل سره نفرت کوي په ګر دنیا کې بس دا بل ملګری ماته ټیک ټاک دا مال تقونه سیم ساتي علاوه چې مو کوي ما چې غلطان ولید الله غو چې لایو پروګرامونه کول دي څه سره ویل دي څه سره ویل هغه یو بل ته پلانې کار وکړه پلانې وکړه فلا اله الا الله دا جره راوخره اسکه هغه زمانه نه رااله چې لایو پروګرام شروع دی یو سړی دا یو الک و دا بل ته واسه ستا مور راول راسته نه چا وکړه تا ټن راته وکړه بیا دې ما هو دا فاسقان نه دي دا فاجران نه دي دا بې ضمیر نه دي دا بې پلار نه دي دا بې شرم دا بې حیا نه دي شایسته بیشتانې جوړ کړي څه رنګ سپین کړي دی وروره مخامخ چیز کوي هلته دی خپل بلوران ډېري یا دغه رقم لایکونه ډېري بیا هلته یو درې روپۍ ورکوي خپل عزت نیلامه یې 3 روپۍ پیدا کوي زهر وخوره خاورې وخوره عزت بچاو کړه یوه ښځه ناسته ده یو هلک ناست دی مخامخ خبرې سره کوي یو څه ورته وایه بل دومره بې غیرت دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې ضمیره دومره بې پلاره اشنه ستا انجام به څه تو خدای ته ووایه چې د کافرانو موږ ته موبایل راواستوي د دې دپاره یې راواستوي چې خپل قرآن کې وایست دا یې د دې دپاره راواستوي چې دا ستا لور او خور به د باندې راباسي قاري عبدالرحمن صاحب الله دې جنت الفردوس نصیب کړي هغه ویلي ول پخوا کافران ډېر بېوقوفه ولو مسلمانان چې بې تباه کول خپلې ښځې بې راوستې مسلمانان بیا به خرابول اوس هوښیاران څو اوس د مسلمانانو ښځې راویستې مسلمانان به خرابوي انا وایي څنګه کوي نو خو میډیا ده ازادي ده هر سړی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي او هر سړی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي نو خور بې عزته کوي مور بې عزته کوي ځان بې عزته کوي مخامخ دا خبرې ښه دا هر نجلۍ چې دا ټیک ټاک را ډاونلوډ کړی دی هغه دا مجلسونه ګوري اشه د دې مجلس اثر چی دی د دې نتیجه چی شته د دې اخر پای چی دی واسه کې نټال ورسره ټیک ټاک بند ټیک ټاک باندې ولګي بس ازادي ده چې هر چا زړه غواړي کله چا مور بې عزت کوي که خور بې عزت کوي که لور بې عزت کوي کله چا زوی بې عزت کوي د چا ورور بې عزت کوي هیڅوک چاته څه نشي ویلی بدمعاش دي شاته خلک لري د فوجانو سره تعلق لري د بل سره تعلق لري د سي شناخته تر ټولو اوله خبره دا ده چې الله رب العزت فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا الله فرمایي تاسو د بدکاری وځي ته نږدې هم ورځئ بدکاری ته نږدې هم ورځئ ځکه انه کان فاحشه دا یو ډېره لویه بدکاري ده ګناه ده او ډېر لوی خیانت دی او ډېر لوی جرم دی وساء السبیل او ډېره بده لاره ده زموږ په معاشره کې بدکاري چې ده هغه عامه شوله بدکاری داسې عامه شوله چې زما او ستا موبایل تقریبا د بدکارۍ دپاره یو ډېره لویه اله ده سبب دی ذریعه ده او شی دی ډېر کم داسې الکان د کالج یونیورسټۍ شته ډېرې کمې زموږ خویندې لوڼې داسې شته چې هغه د موبایل د خپل تر ضرورت تر حده استعمالوي د هغه په اخوا باندې 50,000 ګناوې دي 50,000 نافرمانی دي په دې کې د الله رب العزت انتهایی زیاته نافرمانی چې دا هغه د موبایل د لارې کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو سړی بدکاري کوي یوه بدکاري د لاس یوه د خولې ده یوه د سترګو ده یوه د غوږو ده او یوه بدکاري هغه ده چې هغه انسان و جهنم ته رسوي چې هغه لویه بدکاري چې کومه بلل کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی بدکاري کوي لده الله رب العزت د ایمان واخلي دی په دغه حال کې مؤمن نه ایمان الله جنې واخلي په دغه حال کې دی پر ایمان باندې نه خدا نه خواسته که یو سړي لره پر داسې حال مرګ رالی چې د بدکاري کوله بېلاري کوله مطلب یو سیاکاري یې کوله نو ګویا دی به بغیر د ایمان مري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو سړی یا یوه زنانه بدکاري کوي د ایمان الله رب العزت جنې واخلي دا لوړ د سایوان په شکل باندې ورته ولاړ یې که چیرې دی مطلب د دې ګناه څخه په خیر خلاصولو ایمان بیرته ورلره راسي او که چیرې مطلب په داغه ګناه کې په داغه بدکاري کې بېلاري کې دی مړ سولو نو ګویا دی چیرې ولاړی دی بغیر د ایمانه بغیر د اسلامه بغیر د کلمې مړ سو او څومره لویه بده خبره ده چې یو سړی یاره خو بغیر د غسله مړ سي او هغه غسل هم هغه ناجایز غسل چې پر ده باندې اوښتی دی نو لهذا الله فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا تاسو د زنا وځای ته نږدې هم ورځئ تاسو د بدکارۍ ته نږدې هم ورځئ چیرې بدکاري خو لا ډېره لرې خبره ده که نه د الله رسول فرمایي وایي دا هغه خبره ده چې ستاسو ایمان الله واخلي په هغه وخت کې بیا انسان څه کوي هغه بېلاري او بدکاري چې د هغه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو ماته د خپل بدن
تاسو ماته د خولې او دغه بیا د بي ډیر معافي د شرمګا ګارانټي راکې ضمانت راکې زه تاسو ته د جنت ضمانت کوم دا د بخاري حدیث ته ماته د خپل بدن ګارانټي راک ماته د خولې ګارانټي راک زه به غلطه نشوروم زه به غلط نه استعمالوم د الله رسول فرمایي زه ته د جنت ګارانټي درکوم وستا اندازه ولګو چې پیغمبر علی السلام ما ته د جنت ګارانټي راکې زما واستابه بیا کوم حالي او بیا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي تاسو په دې خبره ستر ټول زیات چې انسان جهنم لري هغه پر کوم خبره باندې ځي تر ټول زیات چې انسانان جهنم لري هغه پر چش دي د الله رسول صحابه ته فرمایي هغه یو خله او یو خپل بدن غلط استعمالول د دې دوه خبرو د وجه انسان جهنم ته رسیږي انسان د جهنم ایندن چې دیغه جوړیږي انسان د جهنم په اور باندې سوځل کیږي او بیا بل خبره ده پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې په کوم قوم کې بدکاری عام وسوله په کوم قوم کې بیلاری عام وسوله په کوم قوم کې سیاکاری چې دا هغه ډیر وسوله د الله رسول فرمایي پر هغه قوم پر هغه وطن پر هغه علاقہ پر هغه محله پر هغه کلی به الله رب العزت مرګونه ډیر راوړي یند ازما واست وطن راواخله په دې وطن کې مرګونه لږ دي دا اوس پرون بل ورځ په ثوابي کې پر معمولی خبره باندې د دوه کورو سره جنگ شلو څلور رونه به یک وخت مرسول څلور ځوانان ورونه به یک وخت مړ کېده دا د هغه مور پښتنه وکړه چې چا راوړي دي له هغه پلار پښتنه وکړه چې چا راوړي دي له هغه ورور خور پښتنه وکړه چې د چا وو چې دا څنګه لوي سوي دا د غوسه پښتنه وکړه بظاهر خو د اخبار یو مسله ده داسې مطلب بس ځوانان څلور ځوانانو څلور سره ورونه وداش پر معمولی خبره جنگ را لید چا سره هغه پکې ولاړو مرسول دا الله رسول فرمایي چې د کوم قوم بیلادي او بدکاری ډیر وسوله پاغو کې به الله رب العزت بیا چی راولي مرګونه چې دی هغه براولي اچانک مرګونه پلانې مړ وګوره د ازما استا اخبار راپورته ازما استا ټي وي وګوره خبرنامه وګوره ته کوم ځای رسیدلی د الله رسول فرمایي چې کوم قوم د موتی امام مالک حدیث دی پیغمبر اسلام فرمایي چې په کوم قوم کې بدکاری عام وسوله الته به مرګونه الله رب العزت ډیر راولي د الله رسول فرمایي چې په کوم قوم کې بدکاری عام وسوله ډیر وسوله الته به الله رب العزت قحط سالی راولي او چې چیرې قحط سالی رااله الته بیا ګرانی هم ډیر راځي خاص کر زما استا وطن دی چې وړه را واخلا وړي را واخلا یو بر را واخلا یو چای را واخلا یو دوا را واخلا یو ګولۍ را واخلا دا کوم ځای ته ورسېدل زموږ حکمرانان دا به الله رب العزت و دومره لوی جهنم ته واچي چې د دې هغه ووم پښې هم تصور نشي کولای چې دا وطن یې ودې ته راورسوي تر واخله پټرول دي څوایي دا رقم تیل دي څوایي غوړي دي څوایي دغه شی وړي دي څوایي هغه چې غریبان د ماشام د پاره یو ګوله پیدا کوله ګوله نشي پیدا کولای دا ولې دا الله رسول فرمایي چې الله وکم قوم ته په قهر سي په هغه قوم کې الله رب العزت الله رسول فرمایي بدکاری ډیر سي چې بدکاری ډیر سو مرګونه به ډیر سي چې مرګونه ډیر سلو بیا به چی وسی هغه د معلومه خبره ده او بیا به قحط سالی راشي قحط سالی چی راولي ګرانی راولي نو چې ګرانی راوستل راسه وګور وسه هر سړی و ګناه ته مجبور دي ورسه وګور خودکشي نه کوي یو سړی و ټرین ته پریږي یو سړی و تنبیه ته ورکړي یو سړی راولړ سي زار وخوري ولې وې ډیر ګرانی سوز ما بچم په چش باندې و پالم راوخه د زما ګرانی مسله راوخه هغه وزیر اعظم اینه و چې وس راغلی د ازمر چې ډیر زوره پښتو وای دای رالی اسم شار لرالی لوی کار دغه وکي ویل د پربولان باندې پول ماتي د پول منځوري ورکړه د پول جوړي پول خو قسم په خدای اسمه د مسجد په چاندا جوړ ورې تا الله دومره لوی منصب درکړی تراله د وکړه خبره دی وکړه انسانان د لوج مري د تند مري د واو د لاس مري وای ودا وای وګولې نه پیدا کیږي چې پیدا کیږي د دور په ګولې لاره په یو سل بیر پیس ولا زه خپل دا وایم چې دا د خبر مړی نه دی یو رقم دی له خبر ورغلې چې قسم په خدای تر تی ډیر بازار تی مړیز په قبر کیاس بل فرض چې وچاته عذاب ورکول کیږي سیده خیال چې ژوند دي ډیر خوشاله یا مرتتی ولا ډیر عذاب ته ډیر پریشان به فکر وسی فکر مکوې درته ډیر پریشان دا وس څنګه ژوند دي دا ژوند دي خلک تیری دا وس ملګری راغلو ځکه طلاق بولندالیز دی نه یاتي چې خلک اوړي را اوړي څلور زر روپۍ ولا غړیا متور چې یو سیاسره یو زنانه یو سپنسره یو انا راړي 4000 روپۍ د دې ورکه چې په عزت مو واړو او بیا څه چم کیږي عملګری وای الفجر غړي په لاس ولا اپسی ولا خلاص کړو څوک د چا سره غړي خلاصي ولې به خلاصي لیکن تیز ما سره خلاصي ولې خلاصي ورسه کارتا پول را ورسه واګه باډل را ورسه څومره په عزت راوړي څومره په عزت باندې دوري ور اوړي لیکن زما استاد څه حال دی د الله رسول فرمایي چې په کوم قوم کې بدکاری عام سوا ډیر سوا پر هغه قوم الله رب العزت قحط سالی راولي او د قحط سالی سره ما ته مخامخ ولګوي اندازه ولګوي خلک په سپینه ورځ غلاوي نه کوي د چا کورو ته نور راوړي الله اکبر څونه پریشانی ده څومره لوی پریشانی ده هیڅوک په چاته څه نه وایي کوي ویل ورور سبب دي تم نه او بیا جبه خبره ده چې کوم څوک شادي شوده دی هغه بدکاری کوي کنه دې کښه ده شادي شوده
بیا به سزا یې الله رب العزت سنګسار شولی ده په ډبرو یې ولې چې مړه شي او غیر شادي شده دپاره 100 کوډې راغلي دي اوس تر غیر شادي شده چې دی هغه ډېر بېلارې کوي یعنې داسې کسان هم شته زه د دې کسانو د دې څخه الله څونه لویه پوښتنه وکړي چې دا تللي دي بار ملکو نه چا 10 کاله چا 8 کاله چا 15 کاله چا 20 کاله ناست روپۍ ګټي دغه روپۍ د ستا زهر سي دا روپۍ د ستا د هغه خاندان زهر سي چې تا ته وایي ته روپۍ راستوه ستا بچیان دلې ناست دي لږ شرم لږ ضمیر لږ حیا لرئ که نه لرئ ګر سره دا ستا دلته د وجدان تا ته څه وایي ته څه کوه الله اکبر دا اوس پرون څوک راغلي وو هغه ول مولوي صاحب خاوین مې دی والله که په 4 کاله ماله نږدې راغلی دا که د بل چا سره مختور وي او هغه هم شادي شده دی هغه هم شادي شده بس ټیک ده څه به نه وایي انا مولوي صاحب ډېرې سختې خبرې کوي نو نه دي په کار سختې خبرې صحیح ده ورسره ته نرمې خبرې بیا تبلیغیان درته وکړي دا څه حال دی زموږ پر وطن باندې دا تر قبر یې بد حال نه دی موږ تر مړو بدتره نه یو تر مړو ذلیله نه یو خوار نه یو په توره تیاره کې نه یو سبحان الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوره ما درته ویل قحطسالي راواخله بیماري راواخله اوس مې خبر کتئ په ګرد دنیا کې دا کاله یرقان چې کوم بولي تور ژړی په ګرد دنیا کې ستا خو تر ټولو زیات په پاکستان کې ستا 98 لکه کسان په دې بیماري باندې مبتلا دي 98 لکه کسان ولګوه اندازه ولګوه الله رب العزت له دې قومه له دې وطن د وګړو د ولسو د اوسېدونکو څخه څومره ناراضه دی د ګرانۍ په شکل کې راواخله د بدامنۍ په شکل کې راواخله دغسې د ګرانۍ چې دا ما ورته تباه او برباد کړو هغه خو بیا بله لویه خبره ده د هغه رقم د چا سره په ژبه مه پوهېږو د غلا په کم قدم کې موږ د خپل وطن خبرې نسو کوو موږ شرمېږو هغه خلک وایي دغه وطن دی توبه استغفر الله شاهان ولاړو هغه د جهان جزیرې رانیولې شاهان ولاړو هغه د جهان ملکونه رانیول ښه قرار عیش و عشرت کوي دی دویه بچیان دي موږ تباه او برباد کړو موږ یې داسې خبرو ته وتړلو چې دا داسې وبنوس پیدا کوله راسه زما ستا کښني بچیان دي کښني لوڼې دي دا به ګرځېدې دا ټیم بیا خپل کورکۍ کوي یا بیا اکشني ناوکیانې کولې ټوله ورځ یتیمان په لاس کې دي هغه جرکینان په لاس کې دي یوه کور اوبه راڅښله د بله کور اوبه دا د بچیانو دغه ژوند دی الله رب العزت مې دغسې تباه کړه لکه دا وطن چې تباه کوي ای سیاستدانانو تاسو ټولو ته وایم دا وطن مې څنګه تباه کوي څنګه خوار کوي څنګه در په دره کوي خدای مې د غیږ در په دره چې دا 40 کروڑه دا 30 کروڑه انسانان څنګه په ځان اخته کړي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې کوم شادي شوی الله فرمایي بدکاري وکړي هغه به سنګساره او که غیر شادي شوی هغه به 100 کوډې وایي د الله رسول فرمایي د معراج په شپه د معراج ومې کتل یو ځای مردارې غوښې دي ډېر رش دي ورباندې بل ځای حلالې غوښې دي هېڅوک نشته مال جبرایل خیر دا څه کیسه ده ول یا رسول الله دا ستا امت دی دا ستا هغه امت دی هغه مرداره غوښه ده دا ستا امت ورته ولاړ دی یعنې مطلب دا دی چې ستا په امت کې کوم څوک خپلې کور والا لري هغه یې پرېښي دي د پردي سره اخته دي پردي کور والا چې خاوندان لري د پردي خلکو سره اخته دي د الله رسول فرمایي وایي ما ولیدل ما ته جبریل امین علیه السلام دا مرداره غوښه ده حرامه غوښه ده ورباندې رش دي دغه صفا غوښه باندې ولې څوک نشته د الله رسول فرمایي دا هغه نیکې هغه پاک دامنې کور والاوې دي خاوندان نږدې نه وځي صحیح سلو دا زما استاد د ژوند نتیجه سوله یعنې زما استاد وطن کوم ځای ته زه خو دا ټیک ټاک ډېر سره ډېر رابطه نه لرم تعلق نه ورسره لرم په ګرد دنیا کې هم خالي د موبایل څخه نفرت کېږي په ګرد دنیا کې بس دا بل ملګري ما ته ټیک ټاک دا د ما ته خو نصیب سات کوي الاول چې مو کوي ما چې هغه القان ولیدل هغوی چې هغه لایف پروګرامونه کول دي څه سره ویل دي څه سره ویل هغه یو بل ته پلانې کار وکړه ته پلانې وکړه په لا اله الا الله دا ژړه راوخره یې هغه زمانه نه راله چې لایف پروګرام شروع دی یو سړی دا یو هلک و دا بل ته وایي ستا مور راوله راسه ته نه چا وکړه تا کم راته وکړه بیا دې ما کوم دا فاسقان نه دي دا فاجران نه دي دا بې ضمیره نه دي دا بې پلاره نه دي دا بې شرمه دا بې حیا نه دي ښایسته ویښتان یې جوړ کړي څه یې رنګ سپین کړی دی وروره مخامخ چیچ کوي هلته دی خپل فالوران ډېروي یا دغه رقم لایکونه ډېروي بیا هلته یو 3 روپۍ ورکوي خپل عزت نیلامه یې 3 روپۍ پیدا کوي زهر وخوره خاورې وخوره عزت بچاو کړه یوه ښځه ناسته ده یو هلک ناست دی مخامخ خبرې سره کوي یو څه ورته وایه بل دومره بې غیرته دومره بې شرمه دومره بې حیا دومره بې ضمیره دومره بې پلاره اشره ستا انجام به څه تو خدای ته ووایه چې د کافرانو موږ ته موبایل راواستوي د دې دپاره یې راواستوي چې خپل قرآن کې وایست دا یې د دې دپاره راواستوي چې دا ستا لور و خور به د باندې راوایست قاري حبیب الرحمن صاحب الله د جنت الفردوس نصیب کړي هغه ویلي ول پخوا کافران ډېر بېوقوفه ولو مسلمانان چې بې تباه کول خپلې ښځې بې راوستې مسلمانان بیا په خرابول اوس هوښیاران سو اوس یې د مسلمانانو ښځې راویستې مسلمانان په خرابوي انا وایي څنګه کوي نو خو میډیا ده ازادي د هر سړی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي هر سړی پوهېږي خپل کار یې پوهېږي نو خور بې عزته کوي مور بې عزته کوي ځان بې عزته کوي مخامخ دا خبرې ښه دا هر نجلۍ چې دا ټیک ټاک را ډاونلوډ کړی دی هغه دا مجلسونه ګوري اشته د دې مجلس اثر چیش دی د دې نتیجه چیش ده د دې اخر پای چیش دی ورسه کینه ډالر ورسه ټیک ټاک بند ټیک ټاک باندې ولګوي
بس ازادي ده چې هر چا زړه غواړي کله چا مور به عزت کوي که خور به عزت کوي که لور به عزت کوي کله چا زوی به عزت کوي د چا ورور به عزت کوي هیڅوک چاته څه نشي ولې بدمعاش دي شاته خلک لري د فوجانو سره تعلق لري د خپل سره تعلق لري ډي سي شناخته دي ډي اس پی واي جي شناخته دي او د قومي اسمبلی سېنیټر او سپیکر شناخته دي هیڅوک څه نشي ورته ولې ورته وایي صحیح سو په خدای دې مې قسم کوي فرعون دومره بدکاری کوي لکه دا اوس چې مسلمانان کوي والله که قارون دومره بدکاری کوي لکه دا اوس انسانان دا اوس پاکستانیان چې کوي کوم ویډیو مې نه دراغلي د شراب غو نه دراغلي د بدکاری غو نه دراغلي د چا د بچ سره نه دراغلي الله اکبر استغفر الله او ډیر ستړي او راځنه د معلومه چې الله رب العزت نور څونه په قهر دی ستا $1 315 روپۍ ته ورسېد $1 ګرځي وسو ستي هر څه پر دي موږ مشورو موږ د غیر د الوجه د تند مرو نو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه الله فرمای ګوره د بدکاری ته بنځدیم نه ورځي دا موبایل چې ټیک ټاک چې هغه پلانې چې یعنی په خوا به یو چا 50 کال تیر په خبره سر نه خلاص دی اوس د اتو د نو کالو ماشوم دی د موبایل په برکت په ټولو خبرو سر خلاص دی دا سړی دی دا شزه د دای خاوین دی دا کوروالا د دې شپه چیرې د دې ورځ چیرې دا څه کوي دا یو د اتو کالو بچي او د درو د څلور د 50 کالو بچي په دې خبرو سر خلاص بیا وایي دا اوس یو بچي د سکول اتم نوم لسم کې دا اولاد ورکسو سال سکول ولاړ وسلست چیرې ولاړ نه د معلومه چیرې صحیح سولې دا چې به غیرت ته تاسو سپستا غمات وای مولوی صاحب ستای په څه پارشي د کار دی څه وای مولوی صاحب ستام پارشي کار دی زستا د خور د مور عزت بچاوم زما په دې کار دی نو خطب سپي چې په دې خبرو خو بده ما د خپل خور غنې درته زستا د خور غدر توایم ستا د لور غدر توایم یا نو ستام پارشي کار دی نو خو یې هغه د حرامو پیدا کنه پیدا تا ولا کده خبره کړې خو هغه سره چې چاته په ویډیو کې څوای چې زبا تم د توکم زو پلانې کار ته وکړه زما علامات هم جرمانه کلو که خور هغه بده چې مونږ کې کزوی خیر ډیر خبرې بنه درته کو خو بده وي یا خاص کده غوړان مړان خو بده اسباد مسجد کارم شروع دي او الحمدلله ثم الحمدلله بیا الحمدلله ته ډیر غوړ را لې وسه تر مولوی مسجد کار شروع دي څه خدمت مالي خدمت نس ما جرځه څه خدمت خلک تاباسي ډیر پیدا کوي ډیر پر راکې چې مولوی صاحب ما شځي زه څلور بيد کوم ستاپلار بسمع خير الله يجزاك پردا وکي الله دې درسوای وس الله دې زموږ اسلامي ملکونه نه تباہ کړي الله دې زموږ وطن نه تباہ کړي الله دې پښتانه نه تباہ کړي دا په درس خدای یو د تلک لر ورسي کوم خور په عزت راوښته ده کوم خور په عزت راوښته ده الله اکبر استغفر الله دا خبره په غزي ختمه بل خبره ده چې هذا شاول الله صاحب رحمه الله فرمایي په جاهلیت کې اهل جاهلیت د پیغمبر اسلام زمانه سره مخ کې خبره بدای شو ول چې یو سړی وو هغه به اراده د یو کار وکړي په سفر لاړ سم کنه سم لاړ نو بیا ولاړ سلو دی به یو مطلب پارسل راواخل په پارسل کې به غش اچولو غش به اچولو په دیو بل کې ولو چې امرني ربي اسما رب ما ته دا امر کړی دا کار وکړه پر بل بیا لیکلو نهاني ربي زما رب زمانه کړی پارسل بو لاس به کوه چې راپورته به کوي راغه به لیکلو امرني ربي زما رب ما ته امر کړی په سفر دي په مخه دي شخص کاروبار شروع کړي یو ځای پاتې دلې پاتس بل چې بیا به غشي راوېستي یا په تخته ورشي چې راغه به لیکي نهاني ربي الله زمانه کړی مرواني واده مکو پلانې کار مکو دا د دې چی شو دا د دې ترتیب دا د دې مطلب غلار و به چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک الله رب العزت راوستوي نو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د خپل صحابه ته د استخاري دعا ورزده کړل استخاره مطلب دا دی چې دوی خبرې ستا پر مخ پرتی دي چې د ویم ته واجب کوم کدا بل وکم زه کاروبار شروع کوم په کابل کې شروع کوم که په اسلام آباد کې دوی خبرې ستا مخ لراله زه کاروبار شروع کوم په هرات کې شروع کوم که په کراچي کې زه کاروبار شروع کوم په پېښور کې شروع کوم که په قندهار کې زه کاروبار شروع کوم په کوټه کې شروع کوم که په جلال آباد ننګرهار کې د دوی خبرې دي اوس صحابه فرمایي پیغمبر علیه السلام موږ ته د استخاري دعا دی رایز د کوله موږ ته داسې رایز د کوله لکه د قران یو آیات راواخله صحیح سلو د قران آیات راواخله یا دغه څه مطلب یو سورت راواخله هغه څنګه زده کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ومشت دغه دعا دغه څه رایز د کوله اوس استخاره چې د عزیزانو استخاره په دوه خبرو کې یو خبره خپلول صحیح سلو یا استخاره دا معنا ده چې واستوي چې یاره زه واده کوم پلاني کور کې وکم کې پلاني کور کې وکم دوی خبرې ستا مخ لراله نو به تر ولاړې جې 2 رکعات نفل وکم د نفل څخه ما بعد را ولاړ څه دغه دعا زه درته وایم دا دعا وایا په دعا کې بیا هغه خپل ځایسته هاذا الامر چې را لې پاره کې دا وایي چې الله زدا واده په دا کور کې وکم کې په پلاني کور کې وکم
چې کوم ځای تا شوی دا دعا وکړه بس دعا چې دی وکړه پر دغه ځای خبره پاتې شو. یا بل حدیث کې راځي حضرت انس ته پیغمبر علیه السلام ویل انس ته چې کله یو کار کوي د کار اراده وکړي نو اوس ته وایي چې د پلانې کار شروع کوم کې نه کوم شروع اوس ما ته نه رامنځ پدې کې زما خیر دي که زما شر دي زما ګټه ده که زما تاوان دي زما پیدا ده او که زما مطلب غیر پیدا ده. نو د الله رسول فرمایي تر ولاړ سه او ورځ استخاره وکړه او واره استخاره وکړه چې استخاره دې وکړله بیا د هغه څخه مابعد وګوره چې ستا په زړه کې کوم خبره ډیره قوي ده ډیره پرته ده کوم طرف ته ستا میلان دی کوم طرف ته ستا ډیر مطلب رجحان دی کوم طرف ته ډیر یې بیا هغه خبره په مخه واخله وایي د دې معنا دا چې الله رب العزت ستا په زړه کې دا خبره درواچول چې پلانې کار په مخه واخله. خوب ضروري نه دی چې سړی خوب وویني چې ما داسې خوب ولیدی پلانې خوب بیا ځان ته بله خبره ده مقصد چې پرې وځي دا دعا ووایه بیا دغه دعا که چیرې ستا نزد کېږي بیا داسې کاغذ ته ګوره ووایه کې کاغذ ته هم نشي کتلی وایي یاره ډېره ګرانه دعا ده نسم ویلی په پښتو یې ووایه په اردو یې ووایه د هغه رقم په فارسي یې ووایه چې تا ته څنګه اسانه یې ووایه دغه ووایه الله زه د پلانۍ کار کوم په دغه کار کې الله رب العزت ته قادره ذات یې ته قدرت لرې زه نه یم قادره ته عالم ذات یې زه عالم نه یم ته په خیر و شر خبر یې زه نه یم خبر خیر و شر ستا په لاس کې دی الله رب العزت که دا خیر دی زما د دنیا او د آخرت پکې ګټه ده ما ته دغه کار را نصیب کړه الله که زما پکې شر دی زما پکې تاوان دی د دنیا او د آخرت بیا ما له دې کاره وګرځوه د دعا مقصد دا دی دغه دعا خود دعا دغه ده نو که دغه دعا ویلی سي هم ستا خوښه ده که په کاغذ کې ورته ګورې هم ستا خوښه ده که په پښتو وایې هم ستا خوښه ده که په خپل بل زبان وایې هم ستا خوښه ده هیڅ مشکل نشته خو بس دغه استخاره چې ده هغه دغه ته وایي دا د بخاري حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په فرمایلي تاسو څه کوئ تاسو مطلب استخاره کوئ چې کله استخارې مطلب یو کار ځای راغلی ته په تردد په شک کې ولې نو بیا راولاړ سه هغه کار چې کوم ته غواړې چې دا وسي یا دا نه وسي دا دی لکه د الله سره سړی مشوره وکړي د الله سره سړی مشوره وکړي. هغه بل خبره دا ده چې یو سړی استخاره په خپله وکړي دا سنت طریقه ده. پیغمبر علیه السلام په ټول ژوند چا نه دي ورته ویلي چې ته زما دپاره استخاره وکړه نه پیغمبر علیه السلام بل چاته ویلي چې ته زما دپاره استخاره وکړه ها مشوره وه پیغمبر علیه السلام زنانه راغله ول یا رسول الله ما ته دوه کسانو مرکه کړې ده کوم یو وکړم په دې دواړو کې د الله رسول ته وفرمایل دا یو چې هغه ډېر غریب دی د ماښام ډوډۍ نه لري دا بل بیا ډېر خوش دی لرګی یې پر وژه دی زه یو څوک درشم د هغه سره بیا پیغمبر علیه صحابي ور وشوي د هغې سره واده چې دی هغه وصلو نو استخاره به په خپله کوې و بل چاته به وایه نه که د بل چاته یو بزرګ ته الله والا ته وویل پروا نه لري جایزه ده خو سنت طریقه دا ده چې سړی په خپله چیش وکړي استخاره چې د هغه وکړي. یا حضرت انس فرمایي دغه مختصره دعا ده سړی په استخاره کې بس دغه دعا وکړي اللهم خیر لي واختر لي یا الله رب العزت تزما د پاره مطلب هغه شی اختیار کا تزما د پاره هغه شی ورکه هغه شی خوش کا چې هغه کې زما د پاره چی شي زما ګټه و پیدا ولا تکلنی الی اختیار یا لازم اختیار ته ما مس پاره چې زما څه اختیار دی یا الله رب العزت چې زما پکې ګټه ده زما پکې پیدا ده زما پکې مطلب د دنیا او د آخرت شدي ما ته هغه نصیب صحیح سلو نو اوس خبره داس ولا یو ورځ تک برکات نه په ماستان وکړو پرې وته بس په ذکر دې کوي اوس سحر راپورته شوی یا ته شپې خوب لیدلې دي کې خوب لیدلې واخ بیا بل خبره د ماهر سړي څه پوښتنه وکړه که د خوب نه ولیدلې سار وګوره چې ستا په زړه کې خبره چی شته که ستا په زړه کې خبره یوه خواته نه و راتلی نه یا راتلی سبا یې بیا وکړه سبا چې دې وکړئ بیا سار وګوره چې مخ شاته شته که نشته که نه ولو دا رقم د الله رسول فرمایي اووه شپې یې وکړه اووه ورځې یې وکړه اووه واره یې وکړه چې ودې کوي اووه واره بس د اووه ورځې څخه مابعد خامخا الله رب العزت ستا په زړه کې در اچي یوه خبره چې فلانی کار وکړه یا نه کوه اوس دی نه دی شته ما ته داسې مطلب څوک رالی پر ما یې غږ وکړي یا ته چې مطلب پنځمه ورځ شپږمه ورځ اوومه ورځ راپورته شوې تا خو دعا کړې ده لمونځ دې کړی دی بس ستا په زړه کې دا خبره ده چې دا کار نه کوم ستا په زړه کې دا خبره دا کار نه کوم د دې دا معنا ده چې الله ستا په زړه کې در واچول بس دغه کار بیا مه کوه بیا یې پرېږده بس دغه استخاره سوله دغه دعا سوه دغه د الله څخه غوښتنه سوله نو هغه دعا څنګه ده اللهم اني استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک یا الله رب العزت زه ستا د علم د قدرت ستا په علم او په قدرت سره زه چې کوم استخاره کوم له تا فضل عظیم چې دی هغه غواړم واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر ته قادر یې زه قادره نه یم وتعلم ولا اعلم ته خبر یې زه نه یم خبر وانت علام الغیوب ته په سبا خبر یې زه نه یم خبر هغه علم غیب چې کوم بلل کېږي اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر پر دغه ځای راغلی اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر يلا كتب دا خبره دا پلاني خبره خير لي ترى هذا الامر چرالي په دعا کې یا کېدل ستې په کاغذ کې شي وګوري هذا الامر چرالي تا خپل کار یاد کړه پلاني واده پلاني شادي پلاني سفر اوس نو استخاره د دې لپاره نه ده چې نه ممکن شي ته وځه خامخا استخاره کوم یا استخاره تر ولاړ څه حج وکم کې نه وکم استخاره د دې لپاره چې قرآن تلاوت وکم کې نه وکم نه دا الله فرمایي ته به دوی خبرې دي مطلب ز سش کله حج لوړ سم روان کار لوړ زه چې حج لازم چنيانه سره بوزم که بغیر د چنيانه حج لره بځي هغه د الله امر دی هغه استخاره سره تعلق نه لري وینه ته بتسوي ان كنت تعلم ان هذا الامر يلا که خبره په دې خبره د پلاني خبره خير لي في ديني ومعاشي زما د دین او د ژوند مطلب د خیر خبره
د عاقبه امر زما د اخرت او قال عاجل امري واجل فاقدر لي ويسر لي. يا رب العزت تو قادر ذاتي تعلیم ذاتي نو تدا خبر زما د پر اسانه کې ثم بارك لي فيه بیا باندې زما د پر برکت واچي. وان كنت تعلم ان هذا الامر او كتب دي خبره چې پلانې شي ته پښتو سره وای کګر ست دوه ټول په پښتو وای هم وای پروا نه لري. شر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي يا الله زما د ژوند زما د دنیا زما د اخرت زما په دې کې شر نو بیا یا الله رب العزت چې او قال في عاجل امري واجل فاصرفوا عني د جرنا وخت دا یا الله رب العزت لما مخواړه و د کار ما وساته نو وقدر لي الخير حيث كان ثم عرضني به. یا الله رب العزت په دغه کې بیا ما ته خیر راواچوه ته ما راضي سم ما راضي کبه دې خبر يسمي حاجت او خپل حاجت دي هغه یاد کا. یعنی معنا دا چې تکل استخاره کوي په استخاره کې تر ټولو ښه خبره ده په خپل وکا په استخاره کې تر ټولو ښه خبره ده چې ستا د زړه میلان ستا زړه یو طرف ته جوکاو سو ستا زړه یو طرف ته مطلب چې شلو یعنی مطلب او هغه طرف ته سو او هغه خواته سو بس هغه لاره چې دغه په مخه واخله نور بیا مشکل چې دی هغه پکې راځي نه. او بیا که په ورځ نسو معلومه پروانه لري 2 وکړه 3 وکړه 4 وکړه 5 وکړه او ورځ اخري ده په دا ورځ کې الله رب العزت ستا وزرت دا خبره چې دا غره ولي ستا وزرت دا خبره چې دا هغه د اچي هیڅ مشکل هیڅ پریشانی چې دا هغه ستنه. اوس بل خبره چې دا هغه د څاښت المنځ ده څاښت منځ ډېر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډېر ثواب بیان کړی دی چې د څاښت منځ چې هغه تقریبا یو د سار منځ څخه ما بعد چې مره وخت یو 15 منټ بعد اشراق منځ کیږي بیا د هغه تقریبا ما بعد هغه دی بیا 9 بجې 10 بجې په ضروري نه د خامہ خبرنی یا بلسي د اشراق څخه یو غنټه بعد بیا د څاښت بلل کیږي دا هغه د 13 بجو پر ته اجازه ده تر لسلم بجو د څاښت بلل کیږي په دغه وخت کې سړی منځ دی هغه وکي. بیا د څاښت منځ ته په اصل کې اوابین منځ لازم خلک ماشان منځ باندې شپږ رکعات کوي نه اوابین اصل ودا د څاښت منځ ته ویل کیږي اصل د څاښت منځ ته ویل کیږي. بیا دغه منځ دی هغه 2 رکعات هم دی 4 رکعات هم دی دغه رکعات شپږ رکعات هم دی 8 رکعات هم دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د فتح مکه په کال باندې ام هانی کراله د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 8 رکعات چې دی هغه وکړو. صحیح سنت پیغمبر علیه السلام فرمایي من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين كم څوک د څاښت 2 رکعات المنځ کې بیا په غافلانو کې شمار کیږي نه. ومن صلى 4 کچا 4 رکعات وکتب من العابدين د یو په عابدین بزرګانو کې شمار کیږي. ومن صلى 6 کچا 6 رکعات وکړو صحیح سنت نو که 4 رکعات یو ځای کې د خوښه ده که 2 رکعات یو ځای کې د خوښه ده کفا ذلك اليوم بیا هغه دغه 6 رکعات ستاسو ټول ورځې لپاره کافي دي. ومن صلى 8 کچا 8 رکعات وکتبه الله من القانتين هغه بچی سي هغه الله ولا کې پاغه ټول بزرګانو کې الله شمار کې. ومن صلى 16 بنى الله له بيتا في الجنه رواه طبراني کچا 12 رکعات وکړو د څاښت په ټیم باندې الله په جنت کې ډیر زور ور کور ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کوم سره چې د څاښت 2 رکعات منځ وکړي الله رب العزت به د ټول ګناي ور معاف کی کڅه هم د ګناه دومره وا لکه د سمندر زګرا واخله. دا ترمذی شریف حدیث دی. که 2 رکعات د څاښت منځ سړی وکړي زموږ بزرګان د خپل تشپنسري اناګانی زموږ مشران دای اکثره کوي مش خو پر بل خوروانیو. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې 2 رکعات د څاښت منځ وکړي کستا دومره ګناه لکه د سمندر زګ الله رب العزت به د معاف. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د انسان په بدن کې 360 جوړونه دي اندامونه دي اندام دا ټول کې دا ګوت یو بل دا اندامونه ټول بدن د الله رسول فرمایي هر سهار د هر اندام په بدله کې ته چیش کوي صدقه کوي. صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله دا نو څنګه کېدلی چې موږ په صدقه کوو دونه د چا په وسه پر ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته و فرمایلی چې امر بالمعروف کول دا صدقه ده د لارې سیو بیکاره شی لري کول دا صدقه ده. او دا رقم د الله رسول فرمایي ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم د مسلم حدیث دی. سهار د څاښت پر ټیم 2 رکعات المنځ وکړه د الله رسول فرمایي ستا پر هر اندام پر هر جوړ باندې یو صدقه و چې دا 2 رکعات نه پل وکي د څاښت دا د دې لکه چې 300 شپېته واره صدقه وکي ستا د هر اندام په بدله کې هغه د صدقه چې د هغه وسوله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ته څه کوه تر ولار څه نور نه خالد 2 رکعات د څاښت وکړه ستا د لپاره چې سونه د ستا د لپاره کافي سونه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله فرمایي د ابو داود ترمذی حدیث دی. پیغمبر اسلام فرمایي کچا خاص 4 رکعات د څاښت 4 رکعات خالص د الله په خاطر وکړلو خالص د الله د نامه او د ریا او د شهرت لپاره نو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر ما شام به الله رب العزت ستا کفایت کوي. الله رب العزت په هر ځای کې ستا مدد ستا نصرت ستا سره څه کوي ستا سره شکي او ستا بلار چې دی هغه آسان کوي. دا کله دا چې کله یو سړی را ولاړ سي څه وکي د څاښت منځ چې دی هغه وکي 4 رکعات. بیا دا چې د پیغمبر علیه السلام په باره کې مطلب د عبد الله بن عمر څخه وخت پیغمبر سم د څاښت منځ کوي د ولیانې کوي په مسجد کې نه دی کړی پیغمبر سم مبارک په کور کې کوي. نو خبره دا د کوانګ استا کچا وکي الله به ډیر اجر ورکړي. بیا صحابه فرمایي چې پیغمبر سم به شروع کوي زموږ به داخله چې به ګرځنه کې ختم چې به ختم کوي زموږ به داخله چې به ګرځنه وکي صرف په دې ختم پیغمبر علیه السلام بیا پرې شوی چې دیني اسما پر امت باندې ضروري او لازمي سي بیا دې کولای نسی. ولهذا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي من صلى الصبح في مسجد جماعه ثم مكث حتى يسبح سبحا دا بل حدیث دی وایي
سهار چې تل منځ وکړي بیا دلته کښېنئ ذکر دې کوئ د اشراق ټیم راغلی اشراق دې وکړي بیا دغه سما بعد تلاوت ذکر دې کوئ دلته ناست ولې بیا ته راولاړ شوې تا چې وکړو تا سهار 2 رکعاته لمونځ وکړي 2 رکعاته د څاښت لمونځ دې وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وکان له کاجر حاج ومعتمر تام لو حجته وعمرته رواه طبراني د الله رسول فرمایي که چا د څاښت د 2 رکعاته لمونځ وکړي سال لمونځ وکړي پر هغه ځای کښېنست بیا اشراق وکړي هغه خو ځان ته بله خبره ده او بیا د هغه څخه ما بعد یو ګنټه باید د څاښت 2 رکعاته لمونځ وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا دومره ثواب دی لکه یو حاجي چې حج وکړي او عمره وکړي د حج څو ثواب دی د عمرې څو ثواب دی د اشراق خو ځان ته بله خبره ده او په اشراق کې بیا دا خبره ده چې یو سړی لمونځ کوي نو پر هغه ځای ناست ذکر تلاوت او فکر کوي بیا اشراق وکړي ثواب یې داسې دی لکه د حج د عمرې د څاښت بیا دا خبره ضروري نه ده څاښت بیا ناوخته دوکان لره راتللی کوئ دی په دوکان کې دې وکړئ دفتر لره تللی دغه رقم د چای باید وکړئ ناشتې باید وکړئ د خوب باید وکړئ پروا نه لري خو منګرهان دغه حدیث په پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چیرې تا د سهار لمانځه بعد کښېنئ ذکر او تلاوت او فکر دې کوئ بیا د اشراق لمونځ وصولو بیا دغه رقم د څاښت لمونځ پسې وکړئ نو د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه ته چې یو حج او عمره وکړې د حج او د عمرې څو ثواب دی د الله رسول فرمایي په دې 2 رکعاتو لمونځ کې الله رب العزت وتا ته دغه ثواب درېږي دی نو په دې وجه باندې عزیزانو خبرې خو ډېرې اسانه دي صحیح سو کوانګي ګران کار دی کوانګي هم والله که ګران کار دی چې الته اجرات وګوري ثوابات وګوري دغه څه مطلب د الله ورضا ته وګوري هیڅ ګران کار نه دی نو هغه چا د لپاره خوش خبری ده خوش قسمتي ده چې څوک د منځونه کوي چې نه کوي هغه موږ الله دې موږ توفیق راکړي الله دې موږ توفیق راکړي الله دې موږ راولي پر دې ځای باندې والله رب العزت موږ ته نصیب کړي والله رب العزت رزق قبول کړي خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله